بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ د افغان سپورټ چینل. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې خوندور اپلیکیشن درښایم. که هغه تاسې په خپل موبایلونو کې انسټال کړئ، نو که بیا تاسو څوک زنګ راووهي، نو د ستاسو موبایل به د هغه کس نوم اخلي. نو دا اپلیکیشن څنګه ډاونلوډ کړو او څنګه ترې استفاده کولی شو، نو ځو د ویډیو شروع کېدو په طرف باندې. په دغه ویډیو کې چې زه تاسو ته کوم اپلیکیشن درښایم، که هغه تاسې په خپل موبایلونو کې انسټال کړئ، نو که بیا تاسې ته څوک زنګ راووهي، نو د ستاسې موبایل به د هغه کس نوم اخلي. که تاسو سره یې نمبر ثبت وي، نو تاسو به د هغه کس نمبر وایي. که تاسو سره نوم ثبت کړی وي، نو تاسو به نوم وایي. او که تاسو غواړئ چې تاسو ته څوک زنګ راووهي، نو هغه د سره فلش لایټ ولګئ، نو تاسو ته فلش لایټ لګئ. نو دا اپلیکیشن به زه تاسو ته د ویډیو په اخره کې وښیم چې دا تاسې څنګه د پلی سټور څخه ډاونلوډولی شئ، او دې لینک به زه په ډسکرپشن کې هم پرېږدم، تاسو هلته نه هم ډاونلوډولی شئ. نو دا چې کله تاسې ډاونلوډ کړو، دا مو خلاص کړو، د دې دغه رقم انټرفیس راځي. نو اول به تاسو چې دی په دې کنټینیو باندې کلیک وکړئ، بیا هلته الاو بیا به هلته تاسې کنټینیو باندې کلیک وکړئ، تاسو دا هم الاو کوئ. بیا تاسو بیرته بیک لاړ شئ. اول چې دی موږ سره که تاسې چا نمبر سره نوم نه وي ثبت کړی، تاسو به د هغه کس نمبر وایي. بل چې دی موږ سره هغه که تاسې د چا نمبر سره نوم ثبت کړی وي، نو تاسو ته به د هغه کس نوم وایي. او که تاسو ته څوک SMS وکړي، نو تاسو ته به د هغه کس نوم اخلي. یا او بل چې دی موږ سره هغه که تاسو ته څوک زنګ ووهي یا میسج وکړي، نو هغه به ورسره فلش لایټ لګوي. دلته لاندې اپشنونه تاسو کولی شئ. که چې تاسو ته څوک زنګ راووهي، نو هغې سره د فلش لایټ نه لګېږي. نو دلته نه تاسو ګوره کولی شئ چې هغې سره دې فلش لایټ ونه لګېږي. که غواړئ چې تاسو ته دې څوک زنګ راووهي او د هغې نوم تاسو سره نه وي ثبت په موبایل کې، نو تاسو ته د هغې نمبر نه وایي. نو تاسو دلته نه هغه هم کولی شئ. نو دلته نه تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې دغه سیټینګ وکړئ. نو دا به زه تاسو ته اوس وښیم چې دا تاسو څنګه د پلی سټور څخه ډاونلوډولی شئ. تاسې به هلته سرچ کې ولیکئ کال ID and speaker. دا به تاسې سرچ کوئ. د دغه اپلیکیشن نوم چې دی تاسو ته به زموږ د موبایل په سکرین باندې هم ښکاري، نو تاسو هلته نه هم لیکلی شئ. دغه اولنی اپلیکیشن دی. ګوره تاسې دلته نه په ډېرې اسانۍ سره دغه اپلیکیشن ډاونلوډولی شئ. نو که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، سره لایک کړئ، او که زموږ د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ چې دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې نورې هم تاسو ته جوړې کړو.